ورته وایي چې ده سره مزاحمت وکړه نو حل یې مزاحمت دی او مزاحمت چې کوو مزاحمت دا اوس ډېر لوی قوتونه دي د دغې مخه په یو سیمه موږ نشو نیولی په یو قبیله یې نشو نیولی یو مخصوص ګوند یا تنظیم دا وس نه لري دا به باحثیتکان ټول راپاسو ورته راټولېږو به ورته غټېږو به ورته مضبوطېږو به او اوس به یې په تحریض پوهېږو لهذا په سوات کې هم پرون ماشومانو ژړل د اختر په ورځو کې دا اوس کویټه کې دماکه شوې وه یو ماشوم و ماشومه ته یې ډېر وخت په کور کې پیسې ورکړې چې لاړ شئ ځان ته کالي واخلئ هغو ټوپونه وهل بازار ته تللي وو واپس چې راتلل دماکه وشوله کور ته یې سره د هغې نویو کلو په وینو کې ککړ ورغلی تاسو ته پته شته دی د اختر په ورځو کې په وزیرستان کې یو ماشوم چې ټول وجود یې لاندې ختم شوی و مخ یې بارودو شوی و او پلار یې د یو ګیلاس مخته د یو کیلې مخکې ناست و ولې کې دا ظلم تاسو اندازه لګولی شئ چې یو پلار ته خپل ماشوم په بارودو شوی ټیټ دی مړ پروت وي و جسم یې ټکړې ټکړې پروت وي اندازه کولی شئ د دې خپل بچي در یاد کړئ یو زه دا ټول پېژنم دا پلارونه دي ولا چې بچی د ماشی هم وخوري عجیبه خلک دی نه د انسانیت څه په پښتنو د چا وسیو دومره انسانان دي په دنیا کې چې په فرانس کې سړی مړه شي چې په بل ځای کې سړی مړه شي دنیا بیا شته دی اقوام متحده شته دی انساني حقوق ادارې شته دی زموږ په انسانیت کې کوم فرق دی چې دا دنیا پېغلې ده او په بخښنه سره د نورو مسلمانانو سره چې ظلم کېږي زه په حق یم چې د هغې په حمایت کې راوځو زموږ په مسلماني کې څه فرق دی کومه کمی ده زموږ په مسلمانۍ کې زموږ سره څوک نه دوی مسلمانان یو پښتانه یو انسانان دي دنیا په خاص کړو چې څه باید نه درسره کېږي نه لږ نه یو خبر نه لږ زه شپه ورځ سوچونه کوم چې یا خدای پاکه د دغې جرنیل سره مونږ بد څه کړي وو د دغې امریکې او د دغه نورو قوتونو سره مونږ بد څه کړي وو چې په کور مو راننوځي دا د ډالرو فند یې په پوزو ننوتی دی او نن څه شي دي لکه مروت په امن کې و د لکې خلک مونږ پېژندو دا نرم مزاج خلک دي دا د صحبتونو خلک دي دا د مجلسونو خلک دي ترهګري دوی پېژندله ده قسم د جمیله تا پسې راغله دا د امن خلک دي دا د مینې خلک دي کله دې راوړله چې کله دې د لکې مروت په خاوره ګیس او دلته یورینیم ولیدل بیا دلته لهنجه جوړه شوله چې دهشتګردي ده بیا د په دې نه مغرونه ونیول نن د لکې مروت کالجونه نه مورچې جوړې شوي دي نن د لکې پوسټ ګریجویټ کالج مورچه ده غزني خیل کالج مورچه ده چاپونه د مورچه جوړ شوي دي هسپتالونه مورچې دي وطن ټول مورچه مورچه او پاټک پاټک جوړ شوی دی د ژوند نه مو څه خوند مو پاتې شوی دی مروت تاسو خو به ماښام د یو بل کور ته د یو بل حال اخیستلو ته تللی اوس تللی شئ یو ځل یې په بدو اخته کړئ بیا په ترهګرو او اوس کیسه را روانه ده چل جوړوي مروت د کورونو نه وباس زما دا خبره یاده ولرئ ناکام به وي ناکامولی کله شي د ناکامولو دپاره به خپل منځي اختلافونه لرې کوئ سیاسي اختلافونه به لرې کېږي په تخت لاهور به معاملې هلته کېږي دلته به د وطن خبره ټول کوو دا خبره نشته چې ته د کومې پارټۍ یې ته د کوم خیل یې ته د کوم کلي یې ته زما د وطن یې چې هر څوک یې زه په ټول پښتون قام ته وایم چې یو تعاون به ته هم کوې دا د فوجي او طالب جاسوسي به پرېږدې ته چې د فوج او طالب جاسوسي کوې چې د فوجي ملګرتیا کوې بیا طالب ته ځان ته جواز جوړ کړي کلي ته راننوځي او چې د طالب جاسوسي کوې فوجي ځان ته جواز جوړ کړي کلي ته راننوځي د یو سړي د وجې وطن غر کېږي پرېږده دا جاسوسي